په هنري شیبو کې نایجیریا کې پر ټولبندیز جوړ شوی یو فلم، اسپانیا کې د نانځکو تیاتر، ایټالیا کې د وایلن جوړولو صنعت او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. د کرونا ویروس نړۍ لرو بر کې هر څه په ټپه درولي. د الوتنو د بندوالي له امله د نایجیریایي فلمونو یو ډایرکټر اوبې میلیوني په نایجیریا کې او میرمن یې په لندن کې له یو بل لرې پاتې شول. دا میرمن به د ویډیو له لارې یو بل سره خبرې کولې او همدې چارې ایمیلوني ته د یو نوي فلم جوړولو آیډیا یا فکر ورکړ. د ویروس له امله د یوې بیلې شوې جوړې په اړه د لنډ فلم جوړولو پیل وکړ. د فلم جوړولو لپاره یوازې یوه ورځ درلوده او خپلوانو یې د فلم ستورو ویډیوګانې په خپلو کورونو کې په ټلیفونونو اخیستې وې. بیا یې فلم په خپل کور کې ایډیټ او جوړ کړی وو. ډایرکټر ایمیلوني وایي چې غواړي ځوانانو ته دا ور وښیي چې په ډیرو کمو پیسو او پرته له مسلکي کمرې هم د فلم جوړول شونې دي. د اسپانیا مدرید کې کولمبیایي فلم ستوري او د نانځکو د تیاتر لوبغاړې یوهانا یاره د ټولبندیز پر مهال ماشومانو لپاره نندارې د خپل کور پر برانډې جوړوي. بیا دا ویډیوګانې پر انټرنیټ خپروي چې مینوال یې وکولی شي د ټولبندیز پر مهال ترې خوند واخلي. اسپانیا ته د یوهانا د ورتګ یوازې 2 میاشتې تیرې شوې وې چې ټولبندیز پکې پیل شو او د 2020 کال لپاره د دې ټول پلانونه په اوبو لاهو کړل. وروسته له دې چې څو ورځې کور کې تیرې کړې نو یوټیوب ته یې مخه کړه او هلته به یې د ماشومانو لپاره لنډې کیسې، شعرونه او سندرې ویلې. د لیو د لاین اند هیز فرینډز په نوم یوه ننداره یې ماشومانو ته جوړه او پر یوټیوب خپره کړه. دا وایي دې کار هم بوخته ساتلې وه او هم یې رواني حالت ورسره ښه و. د ایټالیا کرمونه ښار نړۍ کې د وایلن په جوړولو مشهور دی، خو د کرونا ویروس د خپرېدا له امله یې کارونه او د وایلونونو صادرول بند شوي. اوس د ایټالیا دا صنعت له ستونزو سره مخامخ دی ځکه چې چین د وایلن په جوړولو او ټوله نړۍ ته یې په استولو پیل کړی. د دې ښار په هر ګوټ کې د وایلن جوړولو کارخونې تر سترګو کیږي او دوی خپل وایلونونه په ډیر دقت جوړوي او ډیر وخت پرې تیروي. دا وایلن جوړونکي په اصل کې بهرني محصلین او زده کوونکي دي چې د وایلن د جوړولو زده کړو ته دې ښار ته راځي او بیا هم دلته پاتې کیږي او کارخونې جوړوي. د ایټالیا شمال کې دا ښار 80,000 وګړي لري چې 160 پکې وایلون جوړونکي دي او دا صنعت له لسیزو دلته روان دی. ایټالیا نړۍ کې د موسیقي آلو د صادراتو په لیست کې پر 5م ځای ده او د دوی اصلي پیرونکي جاپان او امریکا دي. د لیکوالۍ عملی لارښود د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب دی. دا کتاب چې د لیکوالۍ عملی لارې چارې راښيي ډاکټر محب الله زغم لیکلی او د ایلینو خپرندوی اداره چې تازه په کابل کې جوړه شوې خپور کړی.